وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. او هیڅ یو نفس لره دا اختیار نشته چې په خپله مړ شي مګر د الله تعالی په ارادې سره لیکلی مقرر وخت دی. او څوک چې د دنیا بدله غواړي نو موږ به له دې دنیا نه هغه ته بدله ورکو، او څوک چې د آخرت ثواب غواړي نو هغه ته به یې له آخرت نه ورکو. نږدې ده چې موږ به شکرګزارو ته ښه بدله ورکو. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. او ډېر پیغمبران تیر شوي دي چې د هغې په ملګرتیا کې ډېر رباني الله والا خلق جنګ کړی دی، نو نه هغې د هغې مصیبت په سبب سستي وکړه چې په هغې باندې د الله تعالی په لار کې راغلی و، او نه یې کمزورتیا ښکاره کړه او نه ټیټ شول، او الله تعالی صبر کوونکي سره مینه کوي. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. او د هغې وینا د دې نه غیر بله نه وه چې ویل به یې ای زموږ ربه موږ ته د موږ ګناهونه او په خپل کور کې د موږ اسراف کول د حد نه تېرېدل وبخښه، او زموږ پښې قدمونه ټینګ کړه، او د کافر قوم په مقابله کې د موږ مدد وکړه.